سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أستاذ دا درس تقريبا بدوه سبحان مشتمل، يعني دوه سيو دي درس دري آياتنا چې موږ مخکې بیان ک په هغه دریو آیاتونو کې الله رب العزت د الله د اولیاء او ذکر کوي چې د الله اولیاء کوم خلق دي. نو دغه د الله د اولیاء او د اولیاء کومه مرتبه چې په دنیا کې انسان حاصلول شي په خواري، په مهنت، په هلې ځلې او په کوشش سره. هر انسان چې په دنیا کې تر ټولو لویه مرتبه حاصلوي، تر ټولو اوچته مرتبه، هغه د ولایت مرتبه ده چې انسان نه د الله ولی جوړ شي. دا ډېر تر ټولو لویه مرتبه ده د یو عام انسان لپاره چې انسان دومره لوی مرتبه ته ځان ورسوي چې ځان نه د الله ولی جوړ کړي. دا په مهنت او په خواري کېږي. البته د اولیاءو نه پورته مرتبه هم شته ده چې هغه د نبوت مرتبه ده، خو مرتبه د نبوت چې ده دا د انسان په مهنت او په خواري پورې نه ده. چې انسان ډېر خواري وکړي نو الله هغې ته بیا نبوت ورکړي. نبوت چې الله په کومه زمانه کې د نبوت دروازه خلاصه وه، اوس خو نبوت دروازې الله بندې کړي دي، نو نبي علیه السلام نه بعد بل نبي او پیغمبر نه راځي. خو په کومه زمانه کې چې د انبیاو سلسله روانه وه نو نبوت درجه چا په مهنت او په خواري باندې نشو حاصلولی. دا وهبي دی. څه معنی؟ الله رب العزت بخشش، وهب ویل کېږي بخشش ته. الله په بخشش باندې یو چاته ورکوي. د نبوت نه بیا پورته یو بله مرتبه ده چې هغه د رسالت مرتبه ده، چې هغه ته موږ وایو چې رسولان، انبیا، نبیان او رسولان. رسالت بیا د نبوت نه پورته مرتبه ده، خو دا رسالت هم همدغسې ده. خو البته د یو عام انسان دپاره چې دا په خپل مهنت او په خواري باندې رسېدی شي تر ټولو سترې مرتبې ته، هغه د ولایت مرتبه. نو د دغه اولیاءو الله رب العزت صفات ذکر کړه مخکې آیاتونو کې چې دا اولیاء او صفات کوم صفتونه دي. هغه دا دی چې د الله په ربوبیت باندې د دوی زړه مطمئن کېدل چې الله زما رب دی، زما پالنه الله کوي. نو د سره بیا د دنیا ډېر غم او فکر او سوچ ورسره نه وي. بس دا یقین جوړ شوی ده چې رب مې الله دی، پالنه زما د الله رب العزت په غاړه اخیسته ده. ان الذين قالوا ربنا الله. نتیجه بیا دا راوځي چې دا انسان ډېر غمونه او فکرونه بیا نه کوي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لکه سورة یونس کې هم داسې آیاتونه الله د اولیاء په باره کې الله ذکر کړي دي. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار ای خلق، د الله اولیاء هغه خلق دي ګوره لا خوف عليهم، نه پې یره شته دی چې څه به کېږي، او ولا هم يحزنون، نه به دوی څه پسې غمجن کېږي چې څه در دوی نه پاتې شي د هغه پسې دوی غمجن کېږي نه، او د آینده زمانه باره کې دوی فکر نه لري، سوچ نه لري، یره نه لري چې څه به کېږي. نو د دغه اولیاءو بیا مراتب الله ذکر کړي چې الله د انسانانو ته بیا الله رب العزت ملائک را لیږي چې تاسو الله تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي، د جنت مرتبه ذکر شو، او ملائک ورته وایي چې موږ ستاسو ملګري یو، په جنت کې هغه نعمتونه هغه ټول ذکر وشو. اوس وایي د دغه خلکو دا خبره هم موږ مخکې ذکر کړې وه چې داسې خلک چې هغوی په دنیا کې د ولایت مرتبې ته ورسېږي، دې خلکو نه سره دا غم نه وي چې څه به کېږي، یره ورسره نه وي، او په تېر باندې راتلونکي کې یره ورسره نه وي، او په تېر چې څه تېر شوي دي په هغې خفګان ورسره نه وي. دوی سره غم او خفګان د څه شي وي؟ ځکه دنیا کې انسان خامخا یو فکر لري. دې خلکو فکر، دې خلکو سوچ، دې خلکو هلې ځلې د څه دپاره وي بیا؟ نو هغه الله رب العزت ذکر کړ چې د دوی غټ فکر، غټ سوچ هغه دا دی چې څنګه د الله د بندګانو تعلق د الله سره موږ جوړ کړو. معنا د الله طرف ته دعوت ورکول دا د الله د اولیاءو کار دی چې الله بندگان الله رب العزت خپل مطلوب او مقصود جوړ کړي. خپل هم د الله په بندګۍ باندې د زړه ته اطمینان حاصلېږي، په دې باندې خوشحالېږي چې څنګه د الله بندګي وکړي، او نور خلک هم د الله بندګۍ ته دوی کش کړي او د الله په بندګۍ باندې راولي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. بیا د دغه دعوت دپاره
الله رب العزت یو شرط دا ذکر کړي چې ګوره دعوتګر به عمل صالح د عمل به جوړ وي که عمل د دعوتګر جوړ نه وي نو دا بیا دوه غلطې نتیجې راوځي یا دا یو دا دی چې دعوت بې اثره وي د دعوت کې اثر نه پیدا کېږي دویم دا دی چې دا دعوت بدنامیږي او بیا دویم شرط دا ذکر شو چې وقال انني من المسلمين د داسې اولیاء اکرامو په دعوت کې عاجزي پروت دي زمانہ دا چا باندې ځان نه پورته کوي چې زه ولا نیک عمل یم پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی بغې کې دا فساد دی بغې دا چا باندې ځان پورته نه ګڼي بس خلکو سره ځان برابر ګڼي وقال انني من المسلمين زم تاسو نه یو مسلمان یم زما فوقیت او پورتواله په تاسو نشته چې زه پورته یم او تاسو ښکته نه نور خلکو سره ځان برابر ګڼي او دویمه خبره دا ده وقال انني من المسلمين کې علما یو تفسیر دا کړی دی چې د فرقواریت ته دعوت نه ورکوي دا نه وایي چې زه پلان کې پالټۍ والا یم تاسو راشئ ما پسې او دې کې ګوره کامیابي ده او که دغه پالټۍ کې تاسو ونه اوسېږئ دا نور خلک چې دي دا ګوره په صحیح نه دي روان دا څوک په پلان کې پالټۍ پسې روان دی دا خلک ګمراهان دي پلان کې نه دا موږ چې زه چې په کومه لاره روان یم دا کومه پالټۍ ده دا اصلي پالټۍ دا دی اصل کامیابي او نجات په دې کې ده دا دعوتګر داسې نه وایي دی وایي چې زه د یو مسلمان په حیث باندې تاسو ته دعوت او زه تاسو له اسلام ته دعوت ورکوم کومې پالټۍ او تنظیم ته دعوت نه درکوم نو دا د الله د اولیاء صفت ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دا نننی درس کې الله رب العزت دا خبره ذکر کوي دا سورۃ عصر نه چې موږ دا درس شروع کړو دا مضمون روانو چې دا څلورم درس دی چې الله رب العزت د کامیابی او د نجات څلور شیانو ایمان عمل صالح او بل ته د دین دعوت ورکول او دارنګه په دې باندې بیا صبر کول نو اوس هغه د دریمه مسله چې سورۃ عصر نه څلورمه مسله چې موږ ذکر کوو هغه مسله الله رب العزت ذکر کوي چې په دنیا کې کله یو دعوتګر دعوت کوي د الله دین ته نو دې ته په لاره کې ډېر خنډونه او ډېر مشکلات مخې له راځي وجه دا ده چې یو دعوتګر چې دعوت ورکوي د الله یووالی ته د الله یووالی او د الله توحید چې دی درې عملی مرحلې دي درې مرحلې لري درې مراحله یو دا ده چې یعنی درې بنیادی خاصونه لري دا توحید د الله یووالی چې انسان د عملی زندګۍ سره تعلق لري هغه یو دا ده چې انسان د الله د حاکمیت ته دعوت ورکول او د مخلوق د حاکمیت نه خلق وستل چې د مخلوق غلامی د مخلوق حاکمیت خلق پریدي نو کله چې یو سره داسې دعوت کوي چې څه وایي چې ان الحكم الا لله فیصله به یوازې د الله چلیږي قانون به یوازې د الله چلیږي د بل باچا د بل نظام د بل خلق قانون دا د الله په ځمکه د الله د قانون بم په ځمکه کې د الله چلیږي نو هغه څوک چې هغه خدای دعوتګران دي لکه فرعون په خپل زمانه کې ویلو چې انا ربکم الاعلى زه ستاسو رب یم او نمرود په خپل زمانه کې ویلو چې انا احيي و امید زه هم ژوندې کول مړه کول کوم او د دې زمانه فرعونیان چې کوم خلک د نظام او د حکومت او د دنیا د ولکې دعوتګران هغه دي دعوتګران دي چې دا دنیا زمونږ په کنټرول کې ده زمونږ قانون باید په ټوله دنیا باندې وچلیږي که نه چلیږي بعد مونږ چې د خلکو باندې پابندیان لګو دا خلک مونږ زبو دوی باندې مونږ میزایل استعمالو دا ختمو داسې خلک چې ته د الله دین ته دعوت ورکوي او د دوی حاکمیت ته نفي کوي دا خلک ستا په خلاف باندې ودرېږي نو دا خلک تا نه پرېږدي چې داسې دعوت وکړي وایي چې ته خو زمونږ خدای نه انکار کوي دا ټول خلکو دنیا خو زمونږ خدای منلی دوی وایي چې دوی څه وایي بس همدا خبره صحیح ده او دوی چې کوم قانون دی دا قانون مونږ منو او ته پکې راغلی اوس خلکو ته دا دعوت ورکوي چې نه یوازې د الله خدای او د الله قانون به چلیږي نو داسې خلک مخې له راځي او دا خلک چې دی دوی وایي چې اختیار به زمونږ اختیار مطلق زمونږ دی مونږ چې څه غواړو هغه به کېږي زمونږ د قانون نه خلاف باید څوک ونه چلیږي په دنیا کې که وچلیږي باید دا انسان تهدید شي دا باید دې باندې سختي راوستلی شي دا باید زنداني شي دا باید ووهلی شي دا باید ختم کړی شي دویم چې د انسان د عملی زندګۍ سره تعلق لري هغه دا دی چې انسان د الله مالکیت ته دعوت ورکړي چې مالک یوازې الله دی نو دا دعوت هم څوک چې دی برداشت نشي لرلی دی هغه شیخ سعدي یو شعر ویلی دی
چې این امانت چند روز نزد ماست، در حقیقت مالک هر چیز خداست. هر وای دا انسان ته چې الله کم څه ورکړي دي، که مال ورکړی، که دا بدن ورکړی، که انسان ته الله سترګې ورکړي، دا لاسونه ورکړي دي، کور ورکړی دی، دا اصل کې د الله امانت دی. شیخ سعدي صاحب فرمایي چې دا د 8مې صدۍ لوی شاعر تیر شوی دی د ایران، هغه وایي چې د شیراز د علاقې، وایي این امانت چند روز نزد ماست، دا امانت یو څو ورځې ما سره دی، د الله امانت دی چې ما ته یې راکړی. در حقیقت مالک هر چیز خداست، او په حقیقت کې د هر شي مالک چې دی الله دی. نو داسې دعوت چې ته خلکو ته ورکوې چې ته دا کار مه کوه، دا ګناه ده، دا سترګې ته صحیح استعمال کړه، دا غلط مه استعمالوه، دا د الله امانت دی، دا ستا ملکیت نه ده چې په خپله خوښه باندې چلوې. ستا دا نفس چې تا نه څه غواړي ته د ده خبره مه منه، ځکه دا نفس چې دی دا چا پیدا کړی د دې مالک بل څوک دی. دا نفس به د هغې په خوښې باندې استعمالوي. دا غوږونه دا ستا نه دي، دا یو چا تا له په اختیار کې درکړي، امانت یې درکړی، نو دا ستا نه دي، دا د هغې چا چې امانت درکړی، څوک د چا سره امانت کېدي، هغې امانت کې سړی خیانت نه کوي. هغې نه په کار هم شي، که پیسې وي هغې نه اجازه غواړي چې ولا ستا پیسې ما سره امانت دي، که اجازه دې وي زما څه ضرورت دی استعمال یې کړم. نو ګوره په هر څه کې هغه چا چې ورسره امانت ایښی دی هغې نه دی اجازه غواړي. نو ته دا غوږونه، دا سترګې، دا بدن، دا زمونږ ستاسو سره د الله امانت دی. دا امانت چې موږ اوس استعمالوو باید موږ د هغې مالک په خوښې باندې استعمال کړو. یو سړی وایي چې زه مالک نه منم، دا زما ملکیت دی، زما بدن دی. پخوا به خلکو دا خبره کوله، وایي چې ګیره زما او واک د مولا، وایي زما ګیره ده او ملا پکې څه کار لري چې زه خرېیمه که پرېږدمه، دا خو زما اختیار دی. نه، دا واک د ملا واک هم نه دی او ستا واک هم نه دی، دا اصل کې د الله واک دی، د الله امانت دی. کوم انسان چې د الله په امانت کې، که د مخلوق په امانت کې خیانت کوي، دته خلک وایي چې خاین دی، خیانتګر دی، امانتدار سړی نه دی. نو یو سړی رالګېږي د الله ورکړلي شوي امانتونه دی غلط استعمالوي، نو دا څومره لوی خیانت کې انسان راځي. نو ته چې داسې دعوت ورکړې خلکو ته، نو دا دعوت چې دی په چا باندې اثر نه کوي. دا دعوت خلک، ډېر خلک چې دي، څوک چې د خپل نفس پسې روان دي، هغه خلک ستا دا دعوت نه مني. هغه وایي چې ولا خو زما په بدن کې ستا څه کار دی، زما په کور کې ستا څه کار دی چې ته وایې باید شرعي پرده وي، او زما په هغه کې وطن کې ستا څه کار دی چې ته وایې دلته اسلامي نظام وي. نو زه چې دی خپل وطن مې دی، خپل ځان مې دی، خپل کور مې دی، زه پوهېږم او خپل کار مې. نو درېیمه خبره چې هغه زموږ ستاسو د عملي ژوند سره تعلق لري، هغه څه دی؟ هغه دا دی چې دا ټول انسانان چې الله پیدا کړي دي په پیدایشي طریقې سره، دا ټول انسانان برابر دي، په دې کې پورته او ښکته نشته. نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دي لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوى. نبی علیه السلام فرمایي چې د عربي دپاره په عجمي غوروالی نشته چې یو عرب دی وایي چې زه غوره یم، نه، یو عجمي دپاره په عرب غوروالی نشته، تور دپاره په سپین غوروالی نشته، سپین دپاره په تور غوروالی نشته. دا غوروالی چې انسان ته حاصلېږي، دا بهتري چې یو انسان ته الله ورکوي، دا فضیلت چې یو انسان ته الله ورکوي، دا په څه باندې حاصلېږي؟ بالتقوا، په تقوا باندې. چا کې چې څومره دینداري وي، څومره الله ته دی نږدې وي، دا انسان غوره دی. غوروالی په دې کې نشته چې یو سړی وایي چې زه د پلانکي خاندان نه یم ځکه غوره یم، یو سړی یا وایي چې زه د پلانکي ژبې والا یم ځکه غوره یم، زما ژبه عربي ده یا زما ژبه پښتو ده، د دې فارسي ده، دا فارسیوان چې دی دا ورکه زه پښتون یم، زه داسې یم، زما ژبه پښتو ده. نه، اسلام کې دا شی نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شی په کلکه باندې نفی کړی دی. اسلام کې قوم ولی نشته، اسلام کې چې دی ژبې پرستی نشته. دی وجه نه ابراهیم علیه السلام پلار چې دی هغه جهنم ته ځي، آزر. ولې؟ ځکه الله رب العزت خلکو ته ښایي چې ګوره په قوم ولي او په خپل ولي باندې ګوره نه دی. ابراهیم علیه السلام غوندې چې ټول قرآن کریم د هغې نه ډک دی، د هغې د واقعاتو نه، د هغې پلار جهنم ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غوندې شخصیت، د هغه تره ابو طالب، ابو لهب، دا چېرته ځي؟ اور ته ځي. نو موږ او تاسو ته اسلام دا پیغام راکوي چې ګوره خپل ولي دا سبب د فضیلت نه دی چې زه د پلانکي خپلوان یم ځکه زه غوره یم، زه د پلانکي قوم نه یم ځکه غوره یم. دې ته نیشنلزم ویلی کېږي چې هغه د ژبې پرستي او قوم پرستي. نو داسې دعوت چې کله یو انسان
د ټولو خلکو د فضیلت او د غورواله په تقوا باندې دی. داسې دعوت څوک مخکې له بیایي نو هغه خلک چې خلک وایي پلان کې د شاهي خاندان نه دی، هغه سړی چې دی هغه بیا په دې باندې هغه برداشت نشي کولی. زه ولا زه خو د شاهي خاندان سړی یم، پلار مې چې مړ کېږي باید زه باچا یم، چې زه مړ کېږم باید زما بچی باچا وي. دارنګه یو سړی سید دی، هغه ځان ته وایي چې زه خو پلان کې نه. اسلام او قرآن کریم موږ ته وایي چې نه، چې بهتري چاته حاصلېږي هغه په څه باندې حاصلېږي؟ هغه په تقوا باندې حاصلېږي. نو دغه بنیادي درې شاخونه دي د الله د یووالي او د الله د توحید، چې حاکم به بل څوک نه مني، مالک به بل څوک نه مني، او دا ټول انسانان به دا برابر ګڼي. په دوی کې فوقیت به چاته نه ورکوي چې دا پلان کې. البته فوقیت په څه باندې دی؟ په دین باندې دی او په تقوا باندې. نو الله فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السیئه. کله چې ته داسې دعوت کوې نو تا مقابله کې خامخا باچا ودرېږي، قوم ودرېږي، خلک ودرېږي، نو بیا ته څه وکړه؟ ته به هغوی ته کنځلې کوي چې هغوی تا وهي؟ نه، الله فرمایي چې کله ته د دعوت دوه مرتبې دي، یوه مرتبه ده د دعوت، بله مرتبه ده د اقامت. د دعوت مرتبه هغه دا ده چې انسان به څه کوي؟ ولا تستوي الحسنه ولا السیئه. دا تا نه وخت غواړي، دا تا نه دومره وخت غواړي چې ته باید په دې کې برداشتونه وکړې، صبر وکړې. خلک چې تا له تکلیف در رسوي، ته دا تکلیف په ځان تیر کړي. خلکو کنځلې، خلکو وهل ټکول، لکه نبي علیه السلام په مکې ژوند کې ټول همداسې ژوند و. په مکه کې نبي علیه السلام ته حکم دا و چې ته به لاس نه جګوې په چا باندې. نبي علیه السلام ملګری شهید کېده، چا به ورته څه نه ویل. سمیه رضی الله تعالی عنها شهیده شوه، نبی علیه السلام ته دا اجازه نه او نه صحابه کرامو ته نبی علیه السلام اجازه ورکوه چې چا باندې لاس پورته کړي، ځکه هغه د دعوت مرحله وه. دیو جنا کفارم په دې باندې کتابونه لیکلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ان مکه، محمد صلی الله علیه وسلم ان مدینه. نبی علیه السلام په مکه کې او نبی علیه السلام په مدینه کې، دغه دا دواړه ژوند بیا هغه چې دی مقایسه کړی دی چې نبی علیه السلام دی مکه کې ولې دا چل کوو چې ارچا بس ویلې څه نه ویلې. مدینه کې بیا نبی علیه السلام چې دی هغه د اقامت دور، هغه د اسلام د اسلامي نظام د حاکمولو زمانه وه. هغه هلته بیا نبی علیه السلام ژوند بدلو، هلته بیا نبی علیه السلام چې د څوک مقابله په څوک سره ورکولو. نو دعوت مرحله دا ده چې تا ته څوک بد وایي، په مقابله کې به ته ورته دعا کوې. تا ته څوک وهي نو ته به د هغې په مقابله کې هغې ته ګلان او تحفې ورکوې. خو دا ډېر ګران کار دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي. ولا تستوي الحسنه، الله رب العزت فرمایي چې برابر نه دي نیکي ولا السیئه نه بدي. ادفع بالتي هي احسن، نو ته دفع کوه په هغه اخلاقو سره چې هغه ډېر نیک اخلاق دی. څه بد اخلاق؟ بد اخلاقو مقابله په نیک اخلاقو سره کوه، د بدي مقابله په نیکي سره کوه. فاذا الذي بينك، نو کله چې دا حالات ته کوې په تا باندې وخت تېرېږي، فاذا الذي ناسب هغه کس بینک وبینه عداوة، چې ستا او د هغه په مابین کې دشمني وي، نو هغه داسې شي کانه ولی حمیم، چې داسې شي لکه ستا یو مخلص دوست چې وي. لکه هغه ګوري چې دا خلک ګوره هر څومره وهو ډبوو، بس دوی هېڅ اقدام نه کوي. دوی بس هماغه یوه خبره چې دوی د الله دین ته دعوت ورکول. نو بیا په دې خلکو کې اول خو دا دی چې دا خلک چې دعوتګران څوک وهي او ټکوي، دا ډېر اخلاقو نه پرېوتي خلک وي. ځکه انسانیت والا انسان چې دی هغه څوک تا ته څه نه وایي، په بدله کې انسان ته خامخا حیا ورځي چې زه څنګه دا وهم او دی راته څه نه وایي. دا ډېر اخلاقو نه پرېوتي خلک دا کارونه کوي چې هغوی یو چا مقابله وکړي، دعوتګر په هغه سره، په لاس سره، دارنګه په ټوپک سره، په وغیره شیانو سره چې څوک د دعوتګر مقابله کوي، دا ډېر پرېوتي خلک دي. خو دغه خلک هم بیا وروستو چې سخزړي خلک دي، دې خلک هم نو څه جوړ شي؟ ولی حمیم، مخلص دوست جوړ شي. خو په دې شرط چې دا دعوتګر په دغه مسیر باندې روان شي. الله رب العزت موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.